حیران شم همت زد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت زد خپلو مشرانو. یو ځل بیا هر کله ملګرو دغه سپینروبي بابا سره موجود ما دا د کوهستان د مدین د سیمې دی په کراچۍ کې مزدوري کې او په سپینه ګیره مزدوري کې د سره به اوس د ده په اړه باندې خبرې کوو چې آیا د ده اولاد په باره کې به څه ګپ شپ لګو د ده چې کومې خوشحالۍ دي او ارمانونه دي په دې به خبرې کوو. اولاد یې د خیره څو دی؟ درې مې زامن دي، مشر نشیب و اوس نشیب څه پرېښی د کور مې بند کړی دی او منظمه پم کې مزدوري کوي او کشر سبق ویلو یو لسم سبق ویلو ما هغې نه وایسته ما ته زه مزدوري کوم هغه اوس چوکیداري کوي. سبق ته پې پرېښو وجه یو زما نور د وسه نه وه د سبق دا راته ووایه په ژوند کې ټولو غټه خوشحالي تا کومه لیدلې چې ستا د ژوند خوشحالي وه ته په هغه ورځ خوشحاله وې؟ د ژوند دغه خوشحالي دا واده چې کېدو چې دغه ورځ خوشحاله وم. کتونکو په دې کې څه شک نشته د غریب سړي په ژوند کې دغه یوه خوشحالي وي چې کومه ورځ هغه واده وي د خپل پردی ورته راغونډ شي د ملګري ورته راغونډ شي زالیږي تېنه او د روپو هرونه ورته اچي او ټنګ ته تورې به دغه خوشحالي ده د بابا دا خبره ځوین چې بالکل په ګل بدله ده بیا د هغې نه پس څه خوشحالي ده ته دا ګڼې چې دا خوشحالي وه؟ هغې نه پس نوره خوشحالي خصوصا ټول عمر په غم کې تېر شوی دی. مور مې مړه شوه هغه مې ښخه کړه مشر ورور مې مړه شو هغه مې ښخ کړه په خپل لاس قبر او دا بیا بل دا خو د ژوند برخې دي که نه دا مور پلار دي دا ورونه دي یو وخته پورې هر سړی ژوندی وي هر سړی خپل یو پوره وخته پورې وي بیا خو هغسې څه ارمان دي په زړه شته چې پوره شوی نه دی؟ زه مه یې وایه پرېږده مه یې وایه دا راته ووایه چې اولاد د نن سبا د اولاد چې کوم دی تاسو دومره عمر زندګي تېره کړه خپل بچو ته هم ګورئ خپل د یارانو ملګرو کلیوالو بچو ته به دې هم کتلي په دوی کې د دې مشرانو عزت او قدر هغه شته کوم بچې ستاسو په وخت کې چې کله تاسو ځوانان وئ؟ نه جي نه. وجه څه ده؟ نو د مل په لحاظ د مل په لحاظ او د ماحول په لحاظ بچې مې بیا په دې کې ډېر ښه دي خو لکه په دې موجوده وخت کې خپلې مزدوري په ځای مزدوري راځي او هغه مینه او هغه زړه مینه او د یو پلار لس بچي ساتلی شي او لس بچي یو پلار نشي ساتلی. تاسو څه وجه ګڼئ چې څه وجه ده چې دا خلک یا دا بچي یا دا نوی ځوان کل داسې شو؟ ستاسو په وخت کې هم مزدوري وه غریبي وه هم مزدوري کوي هغه وخت کې عزت و اوس عزت ختم شوی دی که مشر راشي نو کشر ورته ځای نه پرېږدي عامه خبره ده او ګزدیره دغه خبره ده په دې ګیله په دې نه کوو چې ځکه دا ټول ماحول داسې دی او کلیوال خبرې دي کلیواله خبرې دي نو هغه اوس هم په زوړ حالات باندې برابر دي چې چېرته لاړ شو کشر ناست یا پاسې ځای پرېږدي که خپل یو که پردی ځای پرېږدي هغې پورې ولاړ چې څوک پورې زه نه یم ناست یا بل مشر نه یم ناست او د دې ملک حالات داسې دي چې استاد ډېره مننه ستاسو د دومره وخت راکولو او ملګرو تاسو به د دې مشر خبرې اورېدلې وي زمونږ په پارټ ا کې به مو اورېدلې اوس چې ما کومې خبرو کې دا به مو اورېدلې یوه خبره چې کوم دا هغه مشترکه ده او هغه دا ده چې ژوند زمونږ خاص توګه چې کوم پښتانه دي دوی په مزدورو کې تېر کړو او تېروي د هغې وجه زمونږ هغه لیډرانو ده چې ځان ته قامي لیډران وي ځان ته د قامي مشران وي خو د هغوی د دغه لیډرۍ فایده یا د دغه لیډرۍ ګټه چې کوم ده هغه په عام پښتون ته وسه پورې ترلاسه نه شوه پښتون دپاره وسه پورې څه ځایته جوړه نه شوه څه لاره جوړه نه شوه چې هغه د خپل د بچو دپاره د لارې تعین کړي ځان دپاره وکړي که موږ د دوی څه خبرې وکړو په هغه د نن نه شپېته او یا کاله مخکې هم دغه مزدوري وه او نن د دې بچي هم مزدوري کوي یعنې یو لسم سبق پې پرېښو او مزدورۍ ته وړاندې کړو وجه کومه چې د ده سره وه د نن نه اتیا کاله مخکې مجبوري
بیروزګاری او نن د جسم هغه مسله ده. نو که دا حل وي او دا سیستم وي او دا لیډران وي نو زمونږ اولاد به هم سبا په دغه ځای ولاړ په کم ځای چې نن دوی ولاړ دي. په دې دوه خبرو د اجازه غواړم چې چېرته پاتې کېږي خپل د ګیر چاپېر د خلکو د حقوقو ډېر زیات خیال ساتئ. الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. په لوی الله مستقرب د خدای پاک. حیران شم همت قصد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو. حیران شم همت قصد خپلو مشرانو زار د پښتو